د ننګرهار مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او پوهنې ریاستونو مسؤلینو د خبري کانفرنس له لارې خپلې د تیر کال لاس راوړنې له خبريالانو سره شریکې کړې. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس مولوي ذبیح الله زکي وویل د ننګرهار بیلابلو سیمو کې 18 نوي مخابراتي سایټونه فعال کړي. د زکي په خبره د مخابراتو او اترا ادارې له خوا راتلونکي د دې ولایت هغو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې 23 مخابراتي سایټونه چې سروې له وړاندې شوي فعال شي. هغه لرې پرتې سیمې چې مخابراتي خدماتو نه لري او یا ضعیف دي د تخنیکي ټیم له لورې سروې ترسره شوي او د مخابراتو ریاست او د اترا ادارې ختیځون امریت په هڅو د اترا ادارې له بودیجې څخه ورته تقریبا 30 مخابراتي سایټونه منظور شوي دي چې نږدې وخت کې به ساختماني چارې پیل شي. د دې ترڅنګ جلال آباد څخه تورخم، کونړ، لغمان او کابل ولایت لوی لارو په خاطر هم سروې ترسره شوي او د منظورۍ په موخه مرکز ته استول شوي دي ترڅو لوی لارو په خاطر نوي مخابراتي سایټونه منظور کړي شي. دغه راز ختیځ زون کې د اترا ادارې مسؤل رحیم الله شینواری وایي په نوي لمریز کال کې به ننګرهار کې انټرنیټ له 3G خدماتو 4G ته واوړي او د مخابراتو وزارت او اترا ادارې د نوي طرزالعمل له مخې به سیم کارتونه پر برېښنایي پیژندپاڼو ثبت کیږي. د اترا ادارې او مخابراتو محترم وزارت دغه لپاره نوي طرزالعمل ټاکلی چې ټول هغه سیم کارتونه چې پخوا په کاغذي تذکرات ثبت شوي دي نوي طرزالعمل له مخې به په الکترونیکي تذکره باندې ثبت کیږي. له دې لپاره که چا سره الکترونیکي تذکره وي هغه خپله حاضرېږي او خپل سیم کارت په خپل نوم ثبت کوي. نور هغه هیوادوال که هغه الکترونیکي تذکره ونه لري کولی شي یو څوک یو افغان داسې ځان سره راولي چې هغه خپل الکترونیکي تذکره یا الکترونیکي پاسپورټ ولري او د هویت تضمین وکړي. نو دغه تضمین یو نفر تر 15 نفر پورې کولی شي تر څو دغه سیم کارت ورته ثبت کړي. په ورته وخت کې د ننګرهار پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت حقانی وویل لسګونه خیالي استادان او زده کوونکي له سیستم لرې کړي چې شتون یې نه درلود. داسې شاګردان هم ډېر وو چې هغوی سره په هیواد کې ونه خو هغوی به حاضر نیول کېدل دې پورې چې په امتحانونو کې کامیابه کېدل. لله الحمد اسلامي امر په راتلو سره دغه فضا ختمه شوې ده. نهایت یا داسې شاګردان چې هغوی په هیواد کې نه وو جعلي پاره کړلی شوي وو هغه موږ د شهادتنامو او د نتایجو نه غورځولي دي. حقانی زیاته کړه لسګونه ښوونځیو ته یې نوې ودانۍ جوړې کړي همدومره نور یې له سره ترمیم کړي او له یو شمېر نورو یې احاطې تابع کړي دي. 26 بابا مکاتبو ته نوې ودانۍ جوړې شوي دي چې دا په دې 2 کلونو کې ډېر لوی تعداد دی. همدارنګې د هغه مکاتب او تعلیمي ادارې چې هغوی یو قسمه ترمیم ته ضرورت درلود او اړین و چې د هغې ترمیم وشي تر څو په صحیح توګه د دوی نه استفاده وکړلی شي. 53 بابا مکاتب ترمیم شوي دي. داسې ترمیم شوي دي چې په هغې کې تقریبا په دې کې زیاته برخه د اسلامي امارت د بودیجې نه ترمیم شوې ده او یو اندازه چې هغه د نیمې نه کمه به تقریبا په خیریه مؤسساتو او اړوند مؤسساتو په توسط باندې هغه ترمیم شوي. عین حال کې داسې مکاتب چې هغوی احاطې نه لري 14 باب مکاتبو ته احاطې دیوالونه جوړ شوي دي. د ننګرهار پوهنې ریاست مسؤلین زیاتوي چې ننګرهار کې څه د پاسه 900 دولتي ښوونځي شته او 8,21,000 زده کوونکي پکې پر زده کړو بوخت دي.